ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې په پرتن وي. ملګرو نن راځو ریزिस्टेंस او د سپورټ پر کرخو باندې غږیږو. ریزिस्टेंस او سپورټ کرخې څه ډول کار کوي، څو ډوله ریزिस्टेंस او د مقاومت کرخې یا د سپورټ کرخې شتون لري. په دغه ټولو باندې معلومات در سره شریکوم او د دې ترڅنګ به د بیټ کوین یا بي ټي سي راتلونکو حرکات باندې هم یو څه نظر واچو. ویډیو تر پای پورې سره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ. ګورئ دا هغه څه چې زه تاسو ته ښیم دا باید تاسو له ځان سره هر وخت تمرین کړئ. ټریډینګ ویو اپلیکیشن را خلاص کړئ، هلته خپله یو کوین قیمت تحلیل کړئ، د هغه سپورټ او د ریزिस्टेंस کرښې وڅېړئ چې کومه ریزिस्टेंस کرښه ده، کومه میجر او کومه مینی سپورټ کرښه یا د ریزिस्टेंस کرښه ده. تاسو باید خپله ورباندې تمرین وکړئ. راځو ویډیو پیلوو. په لومړي سر کې دغه تصویر ګورو ترڅو سپورټ او ریزिस्टेंस کرښې یو څه وپېژنو. ګورئ ریزिस्टेंस کرښه ولې ورته ویل کېږي؟ ریزिस्टेंस د مقاومت کرښې ته ویل کېږي. ریزिस्टेंس اصلا مقاومت ته ویل کېږي، یعنې د یو کوین قیمت نه پرېږدي چې د دغه برخې څخه بریک اوټ وکړي او ریټیس په وریدوب سره ترسره شي ترڅو یې قیمت پورته خواته لاړ شي. دغسې سپورټ کرښه ځکه ورته ویل کېږي چې ملاتړ یې کوي او د دغه کوین قیمت نه پرېږدي چې په ښکته خواته راسي ترڅو نور هم راوغورځېږي. نو د دې په خاطر باندې موږ ورته سپورټ کرښه ویلی شو. نو ځینې سپورټ کرښې هغه مینی دي یا کوچنۍ دي، همدغسې ریزिस्टेंस لیول یا د مقاومت کرښې هم ځینې کوچنۍ دي، هغه په اسانۍ سره ماتېدلی شي. او که چېرته مثال لوی میجر سپورټ کرښه ماتېږي هغه نو بیا د یو کوین قیمت ډېر په تیزۍ سره راغورځېدلی شي. دغسې که ریزिस्टेंस میجر ریزिस्टेंस کرښه ماتېږي نو بیا یو ډېر قوي پمپ ترسره کولی شي. نو راځو دغه په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې تاسو ته ښیم چې دواړه څه ډول کار کوي. دغه تاسو ګورئ د بیټ کوین چارټ ده. په لومړي سر کې موږ د هاریزنټل سپورټ کرښو باندې غږیږو. راځو دلته ډایلي ټایم فریم څخه استفاده کوو. کله چې ډایلي ټایم فریم ته موږ واړو، ګورئ دغه کرښې چې ما تاسو ته ښودلې وي چې دا د بیټ کوین لپاره ډېر حیاتي سپورټ کرښې دي او باید دغه هولډ کړي. که چېرته دا هولډ نه کړي نو بیټ کوین کې ډېر ډمپ رامنځته کېدلی شي. ګورئ ملګرو دا اوس د بیټ کوین لپاره یو قوي سپورټ کرښه ده. بخښنې سره ګورئ دا د بیټ کوین لپاره یو ډېره قوي سپورټ هاریزنټل سپورټ کرښه ده. هاریزنټل سپورټ کرښه دا هر وخت همدغسې دغه ته هاریزنټل سپورټ کرښه ویل کېږي. دغه ته هاریزنټل سپورټ کرښه ویل کېږي. نو کله چې دغه بریک ډاون ترسره شو نو یو کوین قیمت ګوره د بیټ کوین قیمت خپله څومره په تیزۍ سره ډمپ کړی ده. دغسې که چېرته وګورو دلته اوس د ریټیسټ مرحله روانه ده. شاید د بیټ کوین تر 80 او 82 د 88 یا 90 زرو اخري 90 زرو پورې لاړ شي او له هغه ځای څخه بیرته راوغورځېږي تر 80 او 83 زرو ترمنځ. دغه هاریزنټل سپورټ کرښه ده، همدغسې د هاریزنټل ریزिस्टेंस کرښه ده. ګورئ دا هاریزنټل ریزिस्टेंस کرښه ده. دا د هاریزنټل ریزिस्टेंस یا د مقاومت کرښه ده. د یو کوین قیمت یې نه دی پرېښی یا د بیټ کوین قیمت یې نه دی پرېښی ترڅو پورته خواته لاړ شي. که چېرته دغه میجور د مقاومت کرښه ماتېږي نو د دې کوین قیمت به یا د بیټ کوین قیمت به ډېر په تیزۍ سره پمپ کوي. یعنې دا موږ چې وایو چې هر کله چې دغه کرښه ماتېږي نو 1,40,000 په شاوخوا ته تللی شي. یعنې پمپ یې تقریبا د 1,09,000 څخه تر 1,40,000 پورې حتمي دی چېرته دغه کرښه ماتېږي. نو ځکه چې د دې څخه څو ځلې ریجیکټ شوی ده، یعنې که وګورو څو ځلې له دغه برخې څخه ریجیکټ شوی، همدغسې دا سپورټ کرښه چې څو ځلې له دې څخه ریجیکټ شوی ده. دغه کرښې بیا فرق کوي، متفاوتې دي. ځینې که چېرته موږ په 4 ساعته ټایم فریم کې وګورو هغه بیا له هغه سره فرق کوي. ګورئ راځو دلته بیا دا سپورټ کرښې یو څه متفاوتې دي له ډایلي ټایم فریم څخه. دلته اوس دا یوه بله سپورټ کرښه ده، همدغسې دا یوه بله سپورټ کرښه ده چې یو کوین قیمت څو ځلې دغه ځای څخه ریجیکټ شوی ده. یعنې که څه هم دلته یو بریک اوټ شوی خو دلته بیا یو سپورټ کرښه رامنځته شوې ده. کله چې د بیټ کوین قیمت دغه ځای ته رسېدلی د برش څخه استفاده کوو ترڅو ښه ورباندې وپوهېږئ. ګورئ د دغه سپورټ کرښې څخه چې بیټ کوین راغورځېدلی دا د یو بیټ کوین لپاره یو سپورټ کرښه ده. کله چې له دې برخې څخه بیټ کوین قیمت راغورځېدلی ده تر دغه ځای څخه دغه ځای ته رارسېدلی او دلته یو سپورټ کرښه ځان لپاره جوړه کړې ده. کله چې د بیټ کوین قیمت بیرته پورته تللی بیا همدغه ځای ته چې کله رارسېدلی ده دغه یو سپورټ کرښه وه چې بیرته یې له دې برخې بونس کړی ده. دا کېدلی شي دغه سپورټ کرښې په 1 ساعته او نورو ټایم فریمونو کې نور هم فرق وکړي. نو فیوچر ټریډران څه کوي؟ هغوی هر کله چې یو سپورټ کرښه ماتېږي او ریټیسټ په بریالیتوب سره کېږي نو دلته اوس دوی شارټ پوزیشن اخلي. ګورئ ریټیسټ بریک ډاون شوی ده،
بیرته د ریټیسټ تر سره شوی تایید لپاره کینډل رامنځته شوی ګورئ څومره راغورځېدلی د بیټکوین قیمت دغه تاسو ګورئ بیرته دلته یې سپورټ کرښه جوړه کړې او لانګ ته تللی ده. نو فیوچر ټریډران هر وخت هغه کسان چې نه ورباندې پوهېږي نو هغوی له دغه حالاتو څخه استفاده کوي. نو تاسې هم همدغسې کوئ. هغه کسان چې نه ورباندې پوهېږئ په فیوچر ټریډ باندې حد اقل باید د سپورټ او د ریزسټنس پر لیول باندې لاړ شئ تر څو هغه له تاوان او لاس څخه بچ واوسئ. که څه هم فیوچر ټریډ یو ډېر څه خواري غواړي او زده کړې غواړي تر څو تاسو یې زده کړئ. نو که چېرته تاسو نوي یاست او فیوچر ټریډ کوئ نو باید دغه سپورټ او د ریزسټنس لیول پېژندلو څخه وروسته تاسو له دغه څخه استفاده وکړئ. ښه نو ملګرو تاسو د ریزسټنس دغه لیول وپېژندلې هارزنټل ریزسټنس لیول. اوس دغه بل ډول چې ده هغه ټرین لاین ریزسټنس کرښې دي. ټرین لاین ریزسټنس کرښې دغه څه ډول کار کوي ګورئ ملګرو دغه هم دغه ته ورته کار کوي. هر کله چې د یو کوین قیمت دغه ځای ته رارسېږي نو بیرته دغه نه پرېږدي چې د دې قیمت لا پورته خواته لاړ شي او بیرته له هماغه ځای څخه راغورځېږي. ټرین لاین ګوره د ریزسټنس کرښې په توګه دلته دغه ته نږدې شوی ده بیرته یې ډم کړی تر دغه ځایه بیا هم دغه ځای ته رارسېدلی ده بیرته یې له دې برخې بیا دغه او دا د ټول یو ډول دي سره له دغه ځای څخه څو ځلې ریجیکټ شوی نو ځکه موږ ورته ټرین لاین ریزسټنس کرښه یا د مقاومت کرښه ویلی شو. څو ځلې ریجیکټ شوی ده. نو اوس که چېرته د بیټکوین قیمت ځي تر دغه ځای پورې شاید لاړ شي چې د 80,000 په شاوخوا کې ده یا 80,000 په شاوخوا کې ده بیرته به موږ د 2 او همدغسې 80 په شاوخوا یا 83,000 پورې بیټکوین قیمت راغورځېدلی شي. نو دغه د ټرین لاین و چې دا هم د سپورټ او د همدغسې د ریزسټنس لیول په توګه کار کولی شي. تاسو کولی شئ له بل یو څخه هم استفاده وکړئ. لکه مثال اوس د ریزسټنس لیول په توګه موږ راځو د ریزسټنس لیول په توګه دلته بیټکوین د بیټکوین دغه د ریزسټنس لیول څخه استفاده کوو چې ټرین لاین څه ډول د سپورټ کرښې په توګه کار کوي. ګورئ هر کله چې د یو کوین قیمت تر دغه ځای پورې راغورځېدلی ده بیرته یا د بیټکوین دغه قیمت تر دغه ځای پورې راغورځېدلی بیرته یې بونس کړی ده بیا هم دغه ټرین لاین ته راغورځېدلی بیا یې له دې برخې بونس کړی که چېرته هلته وګورو نو هلته هم یو څه ټرین لاین ته نږدې شوی ده. نو دغه دا د بیټکوین لپاره د ټرین لاین سپورټ کرښه ده او دا د بیټکوین لپاره د ریزسټنس یا د مقاومت کرښه ده. تاسو وګورئ څو ځلې د قیمت ریجیکټ شوی ده او بیرته د سپورټ کرښې د سپورټ ټرین لاین په طرف باندې راغلی ده. دغسې دا کیدای شي که چېرته موږ په یوه برخه کې 2 ډوله سپورټ کرښې ولرو یعنې هم ریزسټنس کرښه راسي او هم د ټرین لاین کرښه. نو دغه ماتول یو څه ستونزمن وي. که چېرته دا ماتېږي د مقاومت کرښه نو بیا د یو کوین قیمت ډېر پمپ کولی شي. ګورئ دغه اوس راځو دغه ته که چېرته وګورو موږ د 2 ډوله یو څه کرښې لرو هم د ریزسټنس لیول ده او هم هارزنټل ریزسټنس لیول ده او هم ټرین لاین ده. ګورئ دلته دا هم یو سپورټ کرښه ده د ریزسټنس کرښه ده دا هم یعنې ریزسټنس یوه کرښه ده او دلته د ټرین لاین کرښه هم راغلې ده. نو د دې ځای څخه بیرته ریجیکټ شوی ده. هر کله چې د یو څخه زیات سپورټ یا د ریزسټنس کرښې رامنځته کېږي نو هغه ماتول یو څه ستونزمن وي نو بیرته د دې قیمت ښکته خواته راغلی ده. نو موږ دا باید تل په یاد ولرو هر کله چې 2 سپورټ کرښې رامنځته کېږي په یو ځای کې یعنې ټرین لاین هم رامنځته کېږي او هارزنټل د هماغه قیمت ښکته خواته بیا په اسانۍ سره نشي راتللی یعنې د سپورټ کرښه په اسانۍ نشي ماتولی. دغسې که چېرته ریزسټنس لیول راسي په اسانۍ سره دغه برخه بیا نشي ماتولی تر څو بریک آوټ وکړي او ډېر امکان وي چې د هماغه کوین قیمت ښکته خواته راوغورځېږي. دا د ریزسټنس او د سپورټ کرښو په هکله اپډیټ. اوس راځو بیټکوین دغه یو څه اپډیټ دي. د بیټکوین یو ورځنی چارټ رااخلو. نو دلته اوس ملګرو اوس راځو د بیټکوین دغه اپډیټ باندې خبرې کوو. انټرنیټ یو څه سلو ده دې په خاطر باندې ګورئ لکه څه ډول چې ما په تېرو ویډیوګانو تاسو اپډیټ درکړی وو هماغسې ترسره سو. اوس به څه پیښیږي په راتلونکو څو هفتو کې به بیټکوین یو ځل بیا راغورځېږي او بازار به د څو هفتو لپاره یو څه بیرې شوي. دا میجور سپورټ کرښه وه چې بیټکوین له ډېر یعنې 100 ورځو وروسته ماته کړله. اوس که چېرته ریټیسټ بیا ترسره شي په بریالیتوب سره نو موږ به د دغه سپورټ کرښې شاهدان واوسو. دغه سپورټ کرښه شاهدان به موږ واوسو او دغه ځای ته به رارسېږي. که چېرته دغه ځای ته ریټیسټ ترسره شي په بریالیتوب سره
د بروش څخه استفاده کوو. یو ځل بیا چېرته ریټیسټ به ترسره شي نو موږ به دغه کرښې شاهدان اوسو او له دغه برخې به بیرته بونس کوي او نیو آل ټایم های یا ETH به ترسره کوي. اما که چېرته دغه سپورټ کرښه هولډ نه کړي دغه سپورټ کرښه هولډ نه کړي نو بیا به کومه سناریو شتون لري تر څو بیټکوین د ځان په خاطر باندې اختیار کړي. ګوره یوه بله سناریو بیا هم دغه ده، موږ ټرین لاین رااخلو، ټرین لاین څخه استفاده کوو، بیا به همدغه سناریو تکراریږي. یعنی د بیټکوین قیمت به تر همدغه ځای دغه د 3.0 یا 4.0 په شاوخوا کې راغورځېږي. دغه ځای ته به راغورځېږي، بیا به تر دغه ځای پورې ځي، تر 80 تر 80 او 80 زرو پورې بیا به راغورځېږي تر 550. خو ډېر امکان شته چې دا سناریو تکرار نشي او دغه د 80 زرو کومه سپورټ کرښه ده دغه هولډ کړي او له دې څخه وروسته نیو آل ټایم های رامنځته کړي په راتلونکو څو میاشتو کې. نو صرف او صرف 3 هفتې یا 2 هفتې انشاءالله موږ دغه یا تر 4 هفتو پورې د بیټکوین دغه بیرش حرکتونو شاهدان اوسو. له هغه وروسته به انشاءالله نیو آل ټایم های یا ETH ترسره کوي. دغه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.